علاج که ضروری دی خو پرهیز هم لازمی دی علاج که ضروری دی خو پرهیز خو هم لازمی دی او په شوګر کې د ګوړې د چینو نه ځان ساتم او رقیب سره یو ځای ګرځم جانان نه لرې ګرځم تراخه استعمالوم او د خوږو نه ځان ساتم او بل خطر چې بے حیايي کوي او بل خواته په فخر کوي بے حیايي کوي او بل خواته په فخر کوي پتا کې نور د شرمېدو ضرورت پاتې نه دی او خپل ګناه دی په موبایل کې ریکارډینګ ساته ستا په اوږو د پرښتو ضرورت پاتې نه دی گورنر صاحب زوړ نظم دی وی پتنی او فسادونه دی اخره زمانه ده د زینو خلکو یو شان د چا بل شان عقیده ده الله دې رحم وکړي ډېره ګرانه معامله ده او دا شرک نه دی نسدي دا خبره خخ کاره ده مشرک که بوتان ځان له خدایان نیولې دي او مسلم ور مراد له باباګان نیولې دي وی پلانی بابا له لاړ شه ننکې به دې جوړېږي دی بل بابا له لاړ شه که غوږونه دي خوږېږي دا بل بابا د تبې دی چې تبه پېښه کېږي په لاس او خپو کو باد وي د دې بل سره جوړېږي نو زمونه مولیا چې مرتبې ورکړي خدای دی خدای خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به ترې نه غواړي څوک وایي بېروزګار یم نوکري به ترې نه غواړي څوک وایي دولت را نغدي بیخي به ترې نه غواړي او څوک وایي کور مې نشته د بچي به ترې نه غواړي نو یو کس دلبار کې ناسو داسې رو رو ګوڼېدو چې غوږ مې ورته کېښود واده یې ترې غوښتو یو څو ښځې راغلې وي د عمر نه پخې وي په چغو باندې سر وي غورځولې بورقې وي چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وي او چاپېره د زیارت ته په سجده باندې پرتې وي څه بل شان عجیبه شانته سوالونه یې کول او د قبر چې څه کاڼي اوس دوی ځان پورې مګل نو یوې وی بابا خاون مې نه مني خبره تعویذ او دم درود پې اثر نه کوي د سره دی بلې وی زما خو د خاون نه کېږي یره او دا کور ته نه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره نو د ده نه کونډه ښیم بابا وایي که څه غم او که دا کار دی ونه کو کرامات دې نه منم نو بیا بلې وی بابا چې جهنم دې راته کورو غلطي مې پکې نشته بې ګناه سوځم په اورو د زوی دا زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تورو یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه د انګورو نو ماوې خانه دا سوال دی د کوو قابل خو نه دی او یا ترورې دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه دی په ګوټ کې یو ملنګ ناسو چې دغه منجورو د چرسو په چیټه باندې راښکته د ده سرو په مخه ټوخېدو کو به د هېڅ نه دی خبرو راتلی به ورله ښځې مړه سم ډېر بختورو نو د مالګې یوه لویش کرۍ مخې ته پرته وه او دم کړې دی ملنګ وه چې دا خلکو له خوړده وه او دا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې یوې وی چې بیګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې او سحر وختې خو ځکه دی بابا له هم راغلې نو دی بلې وی ساده ښځې د ده کار خو بدل دی د نورو مسلو له د خپو بابا خو بل دی